د جنرال خوشحال سادات کارنامې خو ورسره د ولسمشر محمد اشرف غني جفا. ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو او پانګونې واحد مشر عطاالله نصیب په مشرۍ جلسه کې د جنرال خوشحال سادات شتون د افغانانو غبرګونونه راپارولي دي. دا چې څه ویلي دي نو ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. نورو هېوادونو کې که جنرال خوشحال سادات غوندې لاسته راوړنې څوک ولري نو لوړو بسونو ته ځي، خو بدبختانه په افغانستان کې دا کار سرچپه ده. سیاستوال نجیب ننګیال لیکلي دي چې خدایه دا بازار تالا کړي. 12 کاله په ځانګړو ځواکونو کې خدمت وکړه، له سربازۍ نه تر جنرالۍ ورسېږه، د امریکا تر ټولو سختې او مجهز ترین اکاډمۍ نه د فارغت سند واخله او زر د رینجر ځانګړو عملیات وکړه. 1 کال د ستر جنرالۍ په بس کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت اشد معین پاتې شه او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دشمن ته په ککره کې اوبه ورکړه، د واک جزیرې ختمې کړه، د فرعونانو کورونه بمبار کړه. په وروستۍ ورځ ښه مالکانو ته کښېنه او توهین شه. که دا حال مو وي د ښې ورځې تمه مه کوئ، نابودي مو مبارک شه. شمشاد تلویزیون خبریال میرویس ستانکزی لیکي چې داسې حال ګورو نو زړه م له وطنه تور سي. شاپور بختیار په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې عقل مه غواړه باغ غواړه رحمانه، عقلمند د بختورو غلامان وي. خوشحال سادات مو زر کلن د لاسه په داسې برخلیک اخته شو چې اوس یې ټامیان مشري کوي. بېنوا په نوم یو بل ځوان لیکلی دی چې د غني ملګرتیا تل داسې ذلیله او شرمنده وي. که نه جنرال صاحب مو ځوانه انرژي ده، باید کار ترې واخیستل سي. قدرمنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ او پښتو ټي وي چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.